وطنا صبر وکړه لر او پر دې جوړو اوس نوی راغلی هر پر هر دې جوړو اوس نوی راغلی هر پر هر دې جوړو وطنا صبر وکړه لر او پر دې جوړو. د کورونیو چارو وزارت د پولیسو په 300 بستریز روغتون کې د هیواد په کچه په دولتي روغتونونو کې د لومړي ځل لپاره روغتیايي معلوماتو مدیریتي سیستم HMIS فعال او د یوې غونډې په ترڅ کې پرانیستل شو. یا سیستم چې د معلوماتي ټکنالوژي یو مهمه وسیله ده په برېښنایي بڼه د روغتون د روغتیايي معلوماتو راټولول، ذخیره کول، تحلیل او شریکولو وړتیا لري چې د ناروغانو د څارنې وړتیا زیاتوي او د حکومتي ادارو لپاره د مؤثرې پریکړې او پلان جوړونې امکان برابروي. زموږ تاسو په دین کې هم دا مسله ده که العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان. اصلي علوم چې دي هغه دوه دي، یو علم د دین ده او یو علم د طب ده چې په طب سره د انسان د وجود تکامل راځي او په دین سره د انسان د روح تکامل راځي. نو بنا وروړو موږ تاسو دې ته ضرورت لرو چې په ټولنه کې داسې قشر باید ولرو چې هغه باید د موږ د روح تکامل هم وکړي او د موږ د صورت او د وجود تکامل هم وکړي. ډاکټر صاحبانو تاسو چې په دغه لاره کې کومې ستړې ګاللې دي، ما ته معلومیږي چې یو ډاکټر صاحب چې د تخصص تر سرحده رسیږي او یا په مجموع کې ټرینر استاد ته جوړیږي، هغه څومره پړاوونه طی کړي دي، څومره زحمتونه او ستړې یې ګاللې دي. د تاسو ستړې دي الله قبول کړي او الله دې ثمره او برکت په باندې نازل کړي. د تاسو د ستړو د هڅو نتیجه دا ده چې نن موږ الحمدلله ورځ تر بلې د تکامل او د عروج په طرف باندې روان یو. او جناب رئیس صاحب، مرستیال رئیس صاحب او د نورو ملګرو هڅه او هاند چې موږ ته ورځ تر بلې د خدمت زمینه مساعده کوي. د اسلامي امارت له بریا وروسته د کورنیو چارو وزارت مشرتابه له لوري د پولیسو لپاره اسانتیاوې برابرولو هڅې روانې دي چې د پولیسو مسلکي کول، تجهیز او ټولنې ته مسلکي پولیس وړاندې کول د یاد وزارت د کاري لومړیتوبونو څخه دي. الله رب العزت په دې موږ مکلف کړي یو او مامور یې ګرځولی یو چې یو چا ته مو خیر رسیږي په هره برخه کې مسلمان ورور ته موږ خیر ورسوو. یو سړی ډاکټر دی، د هغې د طبابت په برخه کې یو چا ته خیر رسیږي، په دې مکلف دی چې خیر ورسوي. یو څوک په وس کې دی، یو څوک مطلب په اقتصادي برخه کې مخته لاړ دی، هغه په دې مکلف دی چې د خپل مال نه زکات ورکړي او غریب باندې فکر وکړي. یو تر بله الله رب العزت مکلف ګرځولی یو. دغه صحي ریاست هم په خپله برخه کې مکلفیت لري، په خپله برخه کې مسؤلیت لري چې هغه څوک چې هغه بیمار دی ډاکټر صاحب په دې مکلف دی چې د هغې علاج معالجه وکړي. یو تر بره مکلف. خو لیکن نیکبختي دغه ده چې سړی خپل مسؤلیت ته متوجه شي او نیکبختي دغه دی چې د یو مسلمان بل مسلمان ته خیر ورسیږي. کوم پرمختګ چې نن شوی دی د خلکو د سهولتونو په خاطر کومې هلې ځلې شوي دي، نتیجه په مرتب شوې ده، په ډېرو ځایونو کې دغه نشته. کاشکې په نورو ځایونو کې هم پیدا شي د خلکو د سهولت په خاطر، خو لیکن د خپل نعمت شکریا ادا کوو چې الله رب العزت په دې برخه کې موږ موافق کړو او هغه څه چې موږ په هغې برخه کې موږ نیت او اراده لرو او تر اوسه موافق شوي نه یو، تر اوسه نتیجې ته نه یو رسېدلي، دعا کوو همدا رقم ته د خپلو مشرانو نه دا توقع ده چې په دې برخو کې موږ سره لکه څه رقم چې تر اوسه پورې یقینا د خپله رهبرۍ د وزارت رهبرۍ چې په خاصتا معین صاحب محترم دی موږ سره د صحي ریاست سره یقینا په دې برخو کې ډېر مثبت او ډېر داسې متوجه ده دغې ریاست ته. له مراسمو وروسته د کورنیو چارو وزارت د تامیناتي چارو مرستیال د پولیسو 300 بستریز روغتون څخه لیدنه وکړه او د روغتون د ډاکټرانو ستونزې او وړاندیزونه یې واورېدل.